ایمان دا اللہ عظیم اور لوی نعمت تے۔ قرآن شریف کے رب العالمین فرمائے یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان۔ حضور پاک تا اللہ فرمائی کہ دے خلق تو آئے چے پا ما دا خپل مسلمانے احسانون و پردونے نکے۔ بعض منافقین برالل ناغیب دا حضور پاک پا مخ کے دا خپل من ذکر کاؤ، منگ منسکاؤ، منگ روجی نیسو، منگ دا عمل کو، منگ دا عمل کو، زان بے خو او دا بے اخکارکولا چے گنیزا عبادت گزار موضوع مسلمانے۔ یمنون علیک ان اسلموا پتہ احسان کئی چیز مومن موضوع مسلمانے۔ اللہ فرمائی کہ دا ورتو آیا کہ بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، کہ دا اللہ احسان قبول کے کہ تاسو تا اللہ دا ایمان و دا اسلام دا رنا پڑھ کے چولے دا دا خدای پاک کرم و دا خدای فضل۔ منکا اللہ پاک دا مسلمان مور و پلار لنوی پیدا کرنے منگ با مسلمانان نو، منگے اللہ دا مسلمان مور و پلار نہ پیدا پا مسلمان وطن کے پیدا رنبے چے پیدا شو پدا نہ پیدو چے مور و پلار را لمولا صاحب رو غختو پخیق وکی را تا بانگوی و پا گس کے اقامت او بیا اغا کور کے لوی شو چے مور دا لجوٹم در کینو اللہ ہو در تاوئی او چے پوزان پویگی نو دا جماعت پا گوان کے بانگ با اور اقامت با اور دا دا خدای کرم و دا خدای فضل۔ بیا میں تیرہ جمعدام در طویلیو چی ایمان دو قسم دی، یو کمزور یو مضبوط۔ کمزور ایمان دا باندے اعتماد نری پکا، دا دی دا سے مثال دے لکا پا دیوال چی دے چونے رنگو کے دا پا معمولی سیزم ختمی گی کو بدے واچو لے وسر اسم دا چالا سو جنگی دلان دے رو دوڑے گی۔ او مضبوط ایمان مثال میں در کڑیو میں لکا دا ماربلو دا کانی رنگ اچھے سمرا مگی پا آغا مشین مگی کنا نورم تازہ روزی آغا پا زور پا گوتا گرولو یا پا چاکو گرولو نختمی گی او دا دا زمون دا صحابو ایمان۔ نو یو دو مثالا نور در کو دا حدیبیہ پا مقام حضور پاک راغلیو دا سنچی ہجری وشپگما او دا ذی قیدے میاش و رسول اللہ مبارک دا عمری پا خیال نانوان شو کہ حدیبیہ لرو رسید دا مکی مکرمین 100 کلومیٹر بار دا نو علتا حضور پاک پڑاو واچاو او دا مکی مشرکان طول گیر چاپیر قبیلی را غنڈے کڑے وی و فیصلے کڑے وی چی پہس دا توز دستور مونگ مسلمانان نپریدو۔ رسول اللہ مبارک حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ورولے دا مذاکراتو دا پارا چی تورشا دوی توا چی مونگ جنگ لنی راغلی مونگ عمرے لراغلی عمرکو بیازو مونگ دا جنگ پا خیال نی راغلی بیت اللہ ستاسو دے تاسو امتتاوے گے پا غلط طریقہ دے خداوام پیشتاو زمونگم دے دا خدای کور دے نو مونگ ولی منع کوئے مونگ دا تا وطن پریخو حجرتم درنا اوک کورونم در تا پریخو لزوکیم دا تا پریخو دے چانا خز پاتے شو چانا بچی پاتے شو تربوران ارس پاتے شو مہربانی اوکے مونگ پرے دے مونگ عمرہ کو دا بیت اللہ واپسو اغیب استا غاڑا نیخو دا وی پیو صورت تاسو مونگ نپریدو۔ حضور پاک مجبور شو مذاکرات اکرل دا دی مذاکراتو پا دوران کے دا مکی دا کافرانو دا طرفنا یو کس را غلیو سہیلی نم اگر دا حضور پاک سر لگیو خبر ترے کل دے خبرو دوران کے دا دی سہیل چی دا کم دا کافرانو نمائندو دا زوی دے بو جندل اغا پا اتکڑو مسلمانو دی پا اتکڑو پا بیڑو تڑلیو
هغه په څه طریقه ځان راخلاص کو د مسلمانانو مخې ته ځان ورغورځه او زه د الله رسوله مؤمن یم او دوی والیم ټکولم ډېر حفاظت کړی او سې تړلی یم او ما تاسو له ځان راورسوم پلار یې پاسې پلار خو یې د کافرو د طرف نه مذاکرات کې نماینده دی او دا زوی د هغه ټولو مسلمانانو په مخ کې یو څو مضبوط څپېړی وو کلک یې د مټ ونیو وی راځه حضور پاک هغه ته وی دا مسلمان دی او ما سره یې پرېږده په مذاکراتو کې چې کوم شرطونه لګېدلي نو په هغه شرطونو کې یو شرط دا و چې کوم مسلمان رو تختی کافر ولا او دی کافر شي مرتد شي نو دی به کافر واپس مسلمانانو له نه ورکوي خو که کم کافر مسلمان شو یا په کافرانو کې کم مسلمان اوسیږي او هغه راغی مسلمانانو له رو تختی د مسلمانان به واپس ورکوي دې شرط ته صحابه نو تیا حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ډېره زیاته تیزي وکړه نور صحابه هم تیزي وکړه چې د الله رسوله دا ته څه کوې د هغوی نه به سړی راځي موږ به یې واپس ورکو او زموږ نه به سړی ورځي دی به یې واپس نه راکوي یا خو دې داسې وکړي چې زموږ نه کم سړی ورغی او مرتد شو دا به م واپس راکوي او که د دوی نه کم راغی موږ به م ورکوو یا دې داسې وکړي چې که زموږ نه سړی لاړ دی دې نه راکوي خو که د دوی نه راغی موږ به یې نه ورکوو انصاف تقاضا دا ده رسول الله مبارک حضرت عمر ته عمر زه د خدای پیغمبر ما ته چې الله څه حکم کوي د هغې تابعداري کوم که زموږ نه یو سړی مرتد شو دوی له لاړ موږ له دې ډورانه کې زه پې څه کوم بلا ورپسې او که د دوی نه یو سړی مسلمان موږ له راغی نو خیر دی زه به یې واپس ورکم الله به وله لار راوباسي الله به یې مدد وکړي دې ته صحابه بلکل نو تیار لیکن د حضور پاک مخکې هغوی غږ نشو کولی هم دقه موقع کې د دې سهیل زوی ابو جندل مسلمانانو له راوتښتېد او نبی علیه السلام ته هغې وی چې دې مونږ له راکه شرط هم لګولی دی چې که زمونږ نه سړی د روتښتي مونږ له به واپس راکې لہذا دې مونږ له راکه رسول الله مبارک او فرمایل سهیل شرط لا پوره شوی نه دی دا خو زموږ خبرې شروع دی لا پوره فیصله نه ده شوې مونږ لا لیکل نه دي کړی لا خبره نه ده فیصله شوې دا خو تام شرط پیش کړی دی او مام پیش کړی دی لا مذاکرات شروع دي هغه وی که دې نه راکې نو زه سر ناړو جوړه نه دې به راکې رسول الله مبارک او فرمایل یو کار وکړه څه ټیک شو شرط شته او که نشته ستا بچی دی او اوس دې وخت کې مسلمان شو نو زما بچی شو ایمان یې راوړو نو بدل به یې دله درکم مرایې به درکم غلام پیسې به درکم دې ما ته پرېږده وی نه کېږي لازمن به دې راکې رسول الله مبارک ورته بیا فرمایل وی ستا بچی دی اوس مسلمان شو د ما بچی خیراتي د نه غواړم مال یې راکړه وی نه در کوم دا زوی به واپس راکې رسول الله مبارک هغه ابو جندل ته وی ابو جندله اوس د مکې د کافرو د مشرکانو زما ټول مذاکرات ستا په دې یو سر کې خرابېږي ما ورسره خبرې شروع کړې دي نو زه تا ورکوم واپس او خیر دې فکر مه کوه الله به درته لار راوباسي زما وروڼو هغه ابو جندل پاڅېد او خپل لمنې اوچته کړه او 1400 صحابو ته استغاثه او فریاد کوي ای مسلمانانو ما چې ایمان راوړه د زوی دا نووالې مه ګورئ زما دا وجود زما ټول وجود زخم زخم او پولې پولې دی او زخمي زخمي دی او دوی زه وهلی یم تړلی یم په زنځیرونو ما له هر قسمه تکلیف را کړی دی اوس ما تاسو له ځان راوتښتو نو تاسو مې واپس ورکوئ تاسو یقین وکړئ چې صحابه د هغه جړا ته او د هغه فریاد ته نه شو ټینګېدی حضرت عمر خو بالکل مجلس پرېښود وخت ولاړ رضی الله تعالی عنه او هغه فریاد کوي ما ولې ورکوې زه خو مسلمان یم ما واپس کافرو له ورکوې او که ورم کړل چې خدای دې نه پس به ما سره څه کوي رسول الله مبارک هغه ته تسلي ورکوي ابو جندله بچې شرط مې ایښی دی خفه کېږم زه تا ورکوم
او د الله نه امید لرم چې خدای به تاله یو لار راوباسي تا به الله ماله راولي زما غېږې به دې خدای راولي خدای به دې ماله راولي خو لږ صبر وکړه خیر دی اوس دې زه ورکوم زما وروڼو دې ته پوخ ایمان وی که دا کچه ایمان وی او د چونې د رنګ د دیوال په شان ایمان وی په یو 2 منټه کې به ختم شوی و ایمان ته به خیرباد ویلی چې دا ایمان میړو په کار نه دی تاسو میړو په کار نه یې ما 1400 خلک نشئ بچ کولی د دې ایمان د لاسه خو ما دا وجود ټوکړې ټوکړې دی او په ما زخمونه دي او زما ټول وجود د هغې بیا مې ورکوې دا څنګه مسلماني رو دا څنګه اسلام دی وی به که به نه ما نه دی پکار واپس به کېدی شي مرتد شوی لیکن ایمان د صحابه ټنګېدلی ایمان دی قسم په خدای د هغې مخکې الله دی د هغې مخکې رسول الله دی د هغې مخکې دین او اسلام دی د هغې مخکې جنت دی وي هر څه چې کېږي که مسلمان سره مې ځای شته او که نشته که وال کېږي ټکول کېږي هر څه چې کېږي خو باس د ایمان رڼا زما سینې ته ننوتې ده او چې د ایمان رڼا یو ځل سینې ته ننوځي هغه بیا واپس نوځي دې ته ټیټ ایمان او کلک ایمان زمونږ ایمان خفه کېږي ما کمزور ایمان دی په معمولي څیز زمونږ نه ایمان روان دی په لږو خبرو که د جومات امام سره د چاروا نه شي که نه وي دا څه مسلماني ده پیغور بیا د مسلمانۍ ورکوي دا څنګه اسلام دی پیغور بیا د اسلام ورکوي هلکه داسې مه وایه اسلام هغه دین دی چې ماله الله خوښ کړی وردویت لکم الاسلام دینا دا ماله الله خوښ کړی اسلام د قرآن او د سنت نوم دی اسلام د الله د کتاب او د پیغمبر د خبرو نوم دی اسلام مه بدناموه دا مه وایه چې دا څنګه اسلام دی دا مه وایه دا ووایه چې دا ته څه غلط کار کې د اسلام خلاف کار یو سړی کوي نو په هغې اسلام به بدنامیږي اسلام به نه بدناموي که تا دا وایي چې دا لا پکې څنګه اسلام دی او د اسلام کې خو ظلم او زیاتې ایمان در نه لاړ ختم ته اسلام ته د ظلم دین وی او چې اسلام ته څوک د ظلم دین وی د ایمان د سره نشته مرتد کافر دی دا سره اسلام چې مالکم خدای خوښ کړی دی افسوس چې زمونږ په هغه لاره تلل نشته هغه اسلام کې ظلم نشته په مسلمان هغه اسلام کې د مشر قدر دی په هغه اسلام کې د ماشوم په سر لاس دی په هغه اسلام کې د کونډې او د یتیم او د مسکین احترام او قدر دی په هغه اسلام کې ورورولي ده په هغې کې امن دی په هغې کې سکون دی هغې کې کنزل نشته هغې کې جګړه نشته هغې کې غیبت نشته هغې کې دوکه نشته هغې کې چې څوک دوکه کوي نو حضور پاک وی لیس منا زما طریقې والا نه دی ماله چې خدای کم دین خوښ کړی دی الله به ماله یو دین خوښ کړي او هغې کې به نقصان هغې کې عدل دی هغې کې انصاف دی هغې کې کرپشن نشته پردی مال وهل نشته پردی ښځې ته په غلط نظر کتل نشته په ښځه ظلم نشته په بچي ظلم نشته هغې کې د ښځې د خاوند مینې دي یو بل سره هغې کې د زوی او د پلار یو بل سره مینه محبت دی هغې کې پردي مال ته په داسې نظر کتل دي لکه خپل مال ته چې په کم نظر ګورې او پردي مشر ته په داسې نظر کتل دي لکه خپل پلار او نیکه ته چې په کم نظر ګورې اسلام به نه بدنام دا کمزوري ایمان دا چې هغه وایي چې دا لا څنګه مسلماني ده او دا لا څنګه اسلام دی او دا د ظلم اسلام دی پوه شه چې ستا ایمان د چونې رنګ د تلې د خبره ختمه ایمان دی ته وایي لکه د حضرت ابو جندل ایمان چې رسول الله مبارک یې ورکوي چې هم بچې الله به درته لار راوباسي وایي ډېره ښه ده الله رسول هیڅ پروا نشته چې ته مې ورکې ما د قیمې قیمې کې ما د قطرې قطرې کې خو چې ایمان مې پړه کې وي دې ته ایمان وایي جوړو شو رسول الله مبارک لاړ مدینې منورې ته اتفاق ته ګور یو څو ورځې پس یو بل صحابي دی حضرت ابو بصیر رضی الله عنه مدینې منورې ته راوتښتې کافران ورپسې یو 2 کسان ولیږل د خپل شرط مطابق لاړ شي او نبی علیہ السلام
توایا محمد تا صلی اللہ علیہ وسلم چې دا زمونږ نه کم کس درغلی دی مونږ ته واپس کی ځکه مونږ سره د شرط ښودی دو کسان ابو بصیر رضی اللہ عنہ جماعت کې دی او دا دوه رالل حضور پاک ابو بصیر ته وی بصیره ما شرط لګولې دی خفه نشي زه دې ورکوم دوی ما وعده کړې ده جبه مې کړې زه دې ورکوم ورې که واپس چې ورې که په لاره تلل د ذوالحلیفې ته ورسېدل دا د مدینې میقات ته چې خلک عمرې له حج له راځي نو هلته نیت کوي د عمرې چې هلته ورسېدل لګیا دي کجورې ځان سره اخیستل یو ځای کې دمه کړې ده کجورې خوري دیم د مکې دی هغه چې کوم کافر ورپسې راغلي دی هغه هم د مکې دی ابو بصیر دی مرګري ته وایي هلکه دی خو غریب تش تور دی هغې سره تورې دي هر یو سر هلکه دا توره دی ډېره ښکلې نه ده وی په دې ما د دنیا خلق والے دی په دې مې بلا خلقو باندې تجربې کړې دي وی ته لږ راکه وګوره وی خو خب اړو سوچ یې نو ولی یې ورکړه خو چې یې ورکړه خو چې ډس شومه کافر یې پې په هغه ځای و ورېږه چې په تا تجربه کړم ای مردار چې بلو قتل چې ملګری خو یې لاله بېغمه کو هغه منډه کړه غره 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 دی ورپسې دی ودرېږه کوم دی ودرېږي مدینه شریفې ته جومات ته رادننه شو حضور پاک چې ورته وکتل وی دې سړي یری اغوښتې دی یری یې لیدلې ده دغه دی چې جومات ته راغی ابو بصیر رضی الله عنه ورپسې دی وی د الله رسول یو یې راله مړ کړ او ما م وجنې وی کېنه چې کېناست دی کې حضرت ابو بصیر رضی الله عنه راورسېد هغه یو کلک شو وی دې راکړه چې ځان سره بوځم بوځه نه یوازې څنګه بوځم کافرو کې زړه نه په مسلمان کې زړه وي کنه لکه خو تا سره هم توره ده هغه سره هم توره ده نو خر بچی ولې ته تختې څه له تختې خو توره تا سره هم ده هغه سره هم ده یو سړي به خبره کوله وایي چې د یو نه تختې وي غټ دلی وایي چې دوه ته ودرېږي د هغه نه هم غټ بې غیرته دي یو نه به تختې نه خو هم یو دی تم او چې بیا دوه ته ودرېږي نو غټ بې وقوفې خپې وباسه بیا امینه نو وی زه وی بسر څنګه چې دا ما سره ولېږه دی به زم شرط دا دی ابو بصیر رضی الله عنه خو پېښ و هغه وی چې مخکې خو اسې مسلمانو اوس خو مې ته سړی مړ کړ او که لاړم چې خدای صبر راسره کوي هغه هم عجیبه دلیل وی د الله رسوله تا خو د شرط مطابق عمل وکړه زه دې واپس ورکړلمه دا خو زما کمال و چې ځان مې راخلاص حضور پاک او فرمایل لو کان له احد ارمان که څوکي چې دا پوهېږي ویلو امه مسعر حرب جنگ ګرمئ اوس خو یې د سړی مړ که اوس خو به هغې ورپسې راځي خامخا به پوهېږي یو صحابي ورته وایي ابو بصیر خامخا به د حضور پاک ورکوي شرط یې لګولې جبه یې کړی نو چې موږ له راتښتې بل خو تخته که نه اوس ګوره ایمان ګورو چې ایمان د ابو بصیر زمونږ والا ایمان دی او که مضبوط ایمان دی ټیټ ایمان لاړ د دریاب غاړې ته وتښتېد او هلته دیره شو که کمزوري ایمان وي دغلته به ایمان ته خیر باد ویلې ها تاسو خو زه یو ځل ورکړم خو ما ځان را خلاص کړ نو بیا مې ورکوې نه مې پکار د ایمان نه مې پکار د اسلام دکه موږ چې په جذباتو کې راشو بیا چغې جوړې کور به جنګ ښځې سره وکړي او ایمان ته به کنځل کړي یقین وکړه مارو دا حقیقت داسې ډېرې مسلې موږ له راځي د مخکې ورځو کې مې یو مسله راله یو ښځې خاوند په جګړه نو هغه ښځې خاوند ته ووایي چې ګوره ته مسلمان او زه مسلمان یم ته مؤمن او زه مسلمان یم بس د خدای خاطر وکړه وایي ستا په هغه ایمان کې داسې داسې ستا په هغه اسلام کې داسې داسې دا مثال چې ایمان او اسلام ته د کنځل وکړل ایمان د نه لاړ ښځه طلاقه خیر خلاص دې نه مخکې درته وویل دې نه مخکې ما نه په خپله یو سړي راغی او ژړلې یو غلطي رانه شوې ده مې څه غلطي شوې ده وایي ښځې سره مې جنګ شو واله مې قرآن شریف یې راواغېست چې له دې خیال وکړه وایي ما هغه قرآن شریف اوچت کړ او ځمکې له مې راوغورځېد دومره بدماش پیسې دي د سره ټوپک دی د سره مټې دي د قوم دی د سره دومره ته تکړی چې ته قرآن شریف اوچتې او ځمکې له
راشه په کلي کې یو ټوپک مار له ورشه که نه وی یاره جو ډېر غصه ومه مې غصه نه مست دی دې ته غصه نه وایي چې زه غصه ومه په ښځه ورځې نو غصه په قرآن شریف ورځې نو غصه په اسلام ورځې اسلام ته کنزل کې نو غصه په خدای یقین وکړه چې الله تم بعضې خلکو کنزل کړي قسم مې راته وخور په دې جومات کې درته ناست جی غصه ومه مې ته راشه که نه کلي کې یو ټوپک والا ملګری دی هغه ته مخامخ ته کنزل وکړه چې دا مازدیګر دی وي دا بوتار دی وي او که نه ځکه نه راشه در یو کس له بوزم تا ورته مخامخ ودرېږه یو دوه خبرې خو وکړه دوک به ناستی لاندې سر به دې ښکته نیولي دا غصه نه ده دا مستی را مستی دا پیسه راغلی ده دا دولت راغلی دی دا یو رکوټي موټرګي راغلی دی دا یو پوخ کور ورته جوړ شوی دی دکې لږه نشه شوې ده دله لږې پیسې راغلی دي نو د ده زړه پړسېدلی دی او د یو کوټې کبر په ده کې پیدا شوی دی مه کوه کبر مه کوه کبر زما د قسم په خدای الله هغه ذات دی چې نمرود غوندې کافرې د یو ماشي په ذریعه کم ځای ته ورسوه د خدای مقابله نشي کولی ان بطش ربک لشدید د خدای پکړ ډېر سخت دی که الله راونیول اوس به دې بچي راونیسي اوس به تا راونیسي اوس به دې رونه راونیسي ارسه به د ریز مریض کې بیا به چغې وی په خدای مې د قسم یې که د فریاد د اورېدو دی څوک که څوک دله بیا مړي او جبدي له نږدې راغی داسې به د خدای راونیسي ته د خدای مقابله مه کوه دا څه کوې ورشه فرعون وګوره ورشه قارون وګوره ستا نه څونه مال و سره ورشه شداد وګوره ورشه ستا د پاکستان او د هندوستان او د نورو ملکونو د امریکې هغه غټ غټ بادشاهان وګوره کوم طرف ته لاړو د یو ماشي مقابله د خدای ته نشي کولی ډینګي ماشي او د یو کورونا مقابله ته ونه کړی شوه دنیا د نه واړوله که داسې وبه او مصیبت در باندې خدای راولي ته د خدای څه کولی شي زما رونو کبر به نه کوئ مستی به بلکل نه کوئ په دی الله خفه کېږي الله وی الکبریاء ردائی لوی زما جامه ده زما جامه که چې ما سره څوک ځان را دن نه کوي وي ذلیل او خوار به یې کوم دا مو وایي چې دا داسې خدای ته کنځل او پیغمبر پورې ټوقې اسلام پسې کنځل او قرآن پسې دا مه کوه مه کوه د خدای نه ویرېږه الله ته هر وخت کې رانیوي شي نو زما وروڼو د هغه ایمان ټیټ ایمان او مضبوط ایمان حضرت ابو بصیر نو څه شو لاړ د دریاب غاړې ته وتښتېد آغا ابو جندل چې خبر شو هغه هم ولا وتښتېد خو چې په مکه کې به کم انسان مسلمانېده دوی له به تښتېدل د دریاب په غاړه دیره شو ټیټ ایمان دا نه وایي چې زمونږ خو کافرو سره هم ځای نشته او مسلمان سره هم ځای نشته څه کوم په داسې ایمان نه 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 بس بوس ایمان راوړی دی که د دریاب په غاړه هلته به م وخت تېروم او هلته یې څه کول دی غریبانانو هلته خوراک نشته دا کبلې مبلې او دا شړې دربونه او د ونو پاڼې به یې خوړی او هلته باران هم کېږي او نور هم دی د اونو لاندې به غریبانان پراته هلته بنګله نشته بلډینګ نشته ایس هم نشته هلته بستره نشته خواران په خاورو د پاسه پراته دي دا د مسلمانانو ژوند و ایمان ټیټ دی په څه باندې ایمان ټیټ کېږي ذاق طعم الایمان من رضی بالله ربا د ایمان خوند ټیسټ هغه سړی سکي او هغه سړی پې خوشحالېږي چې الله رب وګڼي یوازې دا نه چې زما الله دی زما الله دی او شریک نه لري نه رب یې وګڼي رب دا چې زما د ماشوموالي نه اوسه پورې دا ژوند صحت مال دولت مال الله راکړی دا اونې بوټي کائنات ټول تدریجا کمال ته چا رسولی دي الله رسول زما سټوکي زما بچي زما ښځه زما ژوند بیماری روغ صحت هر څه زما د الله په لاس کې دي وبالاسلام دینا او اسلام خپل دین وګڼي ازمونه پرېږده دا ازم او دا ازم او دا ازم او دا ازم او دا ازم د دې ټولو په مقابله کې هغه دین چې ما له کوم الله خوښ کړی او که دا دې خوښ نه که د اسلام دا جی هغه زمانه نه ده بله زمانه ده څه زمانه ده هغه زمانه کې خلکو لونه جمدی خښول اوس خو یې نه ښه هغه زمانه کې خو به خلکو بربنډ ګرځېدل اوس څوک بربنډ نه ګرځي هغه زمانه کې خلکو مردارې خوړې اوس څوک مردارې نه خوري هغه زمانه کې خلکو سکه خویندو میندو سره نکاحګانې کړې اوس خو هغه نه کوي دا مو چې دا هغه زمانه بیا زمانه او دا بله زمانه دا زموږ د خلکو خبر هره زمانه چې ده خو چې الله د لکم دین خوښ کړی دی اسلام د ړنه وقبلې او سر نه خپو پورې په هغې کې وردن نه کېږي وبمحمد
صلی اللہ علیہ وسلم نبیا و رسولا حضور پاک به د خدای پیغمبر او د خدای رسول ګڼي داسې نه چې دا یو نیک انسان او ښه انسان و نه هغه چې څه راوړي دي ماله زه په هغې عمل کوم دا به م ویم امانتګر و صادق و امین د خدای رسول نبی او چې مال یې کوم دین راوړی زه په هغې عمل نو بیا به تا کې دا شی پیدا کېږي د ونو پاڼې خوري او غاړه کې دیره دي لیکن چې د مکې د مشرکانو کومه تجارتي قافله شام ته دي به په حملې کولې چې واپس به قافله د شام نه راتله دې صحابه به په حملې کولې ابو سفیان هغه وخت کې د کافرو مشر رسول الله مبارک ته استازی ولېږه وی مهرباني وکړه دا شرط ختم که ستا نه څوک راو تښتېدل موږ به یې نه درکوو او که زموږ نه څوک درو تښتېد تاسو یې منع کوئ خو خدای ته وګورئ دغه یو څو کسانو ډله ده او دا مدینې ته وغواړئ زموږ قافله ته شام ته نه تللی شي او نه راتلی شي شرط په خپله ختم رسول الله مبارک فرمایلي و ابو جندل ته که نه ابو جندل صبر وکړه الله به درته لار راوباسي نو حضور پاک یو خط ولیکه او د دوی مشر دا ابو بصیرو رضی اللہ عنہ هغه ته خط ولیږه او په خط کې ورته لیکلي چې ابو بصیر کافرانو شرط ختم کړ تاسو ته اجازت دی مدینې منورې ته سره د ملګرو راځه او د مدینې په کوڅه کې به زه ستا استقبال ته ولاړی خط ور ورسېد خو اتفاق ده چې حضرت ابو بصیر غریب ناجوړ بیمار پروت په فوم او په بستره نه په خاورو د پاسه پروت خوراکونو پاڼې دي او د خوږې اوبه هم نشته د دریاب مالګیجنې د سمندر دریاب ترخې اوبه غریبان راسته په دې ژوند تېره او ناجوړه پروت دی په بستر مرګ او دې کې د رسول الله مبارک قاصد ورولېږه او خوشخبری ورکړه ابو بصیر مبارک شه کافرانو شرط ختم کو او رسول الله مبارک دا خط را لېږلی دی هلې شا به مدینې ته زر راځئ حضور پاک با د مدینې په لارو کې ستاسو استقبال کوي حضرت ابو بصیر هغه خط را واغېسته او لاول یې په دې خپله سینه کېښود ما کې خو د پاسېدو سکت نشته چې زه پاسم او بیا هغه خط را واغېسته او ښکلی کړ او په دې خپل تندي یې کېښود او په دې خپلو سترګو یې کېښود او ډېر زیات یې وژړل افسوس ما ایمان دې له نو راوړی ما خو دې له ایمان راوړو چې د الله په لار کې به زه جهادونه وکړم زه خو دې له مسلمان شوم چې زه خو به رسول الله مبارک سره په مدینه کې منځونه وکړم زه به د پیغمبر مبارک خدمت وکړم هغه پسې سپلی او پڼۍ به وګرځوم هغه پسې به زه جانماز او صادر او سپوټې وګرځوم زه به د رسول الله مبارک خدمت وکړم افسوس چې هغه ارمانونه به ځان سره آخرت ته یوسم یو ارمان مې پوره نشو ما خو خپل پیغمبر سره ناسته ونه کړه ما خو د خپل ښکلي مبارک خدمت هم ونه کړه ما خو له د اوبو اوبه هم اودس اوبه هم راونړی ما خو ملاقات هم ورسره سم ونه شو ارمانونه آخرت ته وړم نصیب مې نه شو خو شکر دی خدایا اوس هم ستا شکر گزار یم چې په ایمان مرم او ستا شکر گزار یم چې آخر وخت کې به د رسول الله مبارک د خط سره خو ملاقات کېږي که خط یې په خپلو سترګو کې خو ویجړل او هغه ځای کې ساه ورکړه ولاړ وفات شو دا د صحابو ایمان دې ته مضبوط ایمان وي ټیټ ایمان ایمان چې راغی دا به بیا نوځي دا به نورم مضبوطېږي به دا به نورم کلکېږي ولې د دې یو خوند یو لذت دی هغه لذت او خوند مونږ نه دی لیدلی چې رښتیا خبره هغه لذت او خوند که مونږ ولیده نو مونږ به د قرآن شریف نه سر اوچت نه کړو هغه لذت او خوند چې مونږ ولیده نو مونږ به د مانځه نه منډه ونه وو هغه لذت او خوند که مونږ ولیده نو اسلام کې چې کوم څیزونه دي نو مونږ به هغه څیزونه خپلو مونږ به د هغې نه بل طرف ته مخ وانړو خو نن مونږ یو مسلمانان الحمدلله دعوه د ایمان کو مونځ روژه ارسه خو زمونږ د انګریزانو خوی خصلت خوښ دی د هغوی اخلاق هم خوښ دی هغه شی نن د هغوی شکل زمونږ خوښ دی د هغوی سوچ او فکر زمونږ خوښ دی نن مونږ د هغوی چې څه رواج دی هغه زمونږ خوښ دی
لیکن هغوی چې زموږ د دین متعلق کم خوی نیولی دی چې دروغ نه وایي، دوکه نه کوي، ظلم نه کوي، بیا هغه څیز نه موږ ځان ساتو، هر څه موږ کوو. هغه ایمان چې کوم سوچه ایمان نشته موږ، هغه ایمان داسې دی چې لکه بلال کې دغه ایمان، حضرت خباب کې دغه ایمان، بی بی سمیه کې دغه ایمانو، 13 جمعه مې ویلي بی بی زنیره کې دغه ایمانو، حضرت یاسر کې دغه ایمانو، حضرت ابو جندل کې دغه ایمانو، حضرت ابو بصویر کې دغه ایمان. د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زمانه ده او د روم سره جنگو 300 مسلمانان د روم بادشاه ونیول، گرفتار یې کړل. جنګ کې کېږي داسې. د دې مشر حضرت عبدالله ابن حذافه سهمي رضی الله عنه هغې راوستو، دا ځان ته یې مخامخ ودرو د روم بادشاه هرقل، ورته وی چې زه دې پرېږدم خو په یو شرط چې دا ایمان دې پرېږده، اسلام به پرېږده او عیسائی شي. هغه ورته عیسائی شم؟ یو دا کوم ځای کېږي، ما مه پرېږده، زه دې مړ شم خو د ایمان نه پرېږدم. او ته بیا لږه نورم خبره اسانه وی لکه پرې به دې مدم او ځان له به دې مشیر او وزیر والم، خو دا مسلماني دې پرېږده او عیسائی شي. ویړه مشله وه دا چېرته کېدی شي؟ ما له خدای ایمان غوندې نعمت راکړه پرېږدم، بادشاه له پرېږدم. وی ښه داسې کومه چې نیمه بادشاهي هم در کوم، لورم در کوم، لورم درته در کوم، نیمه بادشاهي هم در کوم، ایمان پرېږده او عیسائی شه. وی ته نیمه یادی که دا ټوله بادشاهي راکې او دا لور دې م راکې ورسره او هر څه راکې، ایمان پرېښودو ته تیار نه یم. وی نه پرېږدې؟ وی نه. وی اوس ګورم چې پرېږدی که نه. جیل کې واچو سره د خپلو ملګرو او هرقل بادشاه اعلان وکړ، وی دله به نه خوراک ورکوې نه به اوبه ورکوې، مکمل اوږې نار به یې ټولو ملګرو له. او سورو دې پس ما لره مخامخ کړي، لوږې تندې پې شروع شو نو سورو دې پس یې ورته مخامخ کړل. چې مخامخ یې کړل نو خنزیر یې وله پخ کړی و، د خنزیر غوښه او شراب یې ورته په لوښو کې اچولي. عبدالله ابن حذافه ته وی دا خوراکو کې خو دا د خنزیر غوښه ده او دا شراب اوس کې د اوبو په ځای دا مې دله شراب راوړلی. هغه ملګرو ته اعلان وکړي پام کوئ چې دا خوراکونه کې پام کوئ. حالانکه دومره کمزوري شوي چې دیکې اوانې او قریبه وه چې د لوږې او د تندې د لاسه نظر هم تللی وي، هر څه به ورته خړ خړ ښکارېده. ملګرو ورته وی ای عبدالله ولې زیاتې کې؟ دې وخت کې خو دا خوراک مونږ له جایز دی، قرآن شریف وایي فمن استررتم غیر باغ ولا عاد. که یو سړی مستر شو د دین نه ورپسې نوځي، دومره خوراک کوي چې د ده پې هغه لوږه ختمه شي او د مرګ نه پې بچ شي، نو که د خنزیر غوښه خوري نو دې وخت کې خوړی شي، که شراب هم څکي نو دې وخت کې مونږ له جایز دی، مونږ خمرو که نه کوو. عبدالله ابن حذافه رضی الله عنه ورته وایي بلکل ما ته مسله معلومه ده، دې وخت کې که دا د خنزیر غوښه خورو مونږ له جایز ده، دا شراب څکو مونږ له جایز دي، خو د یو کافر ظالم بادشاه زړه پې خوشحالېږي، دا غړه نه خوشحاله. مونږ پې د مرګه بچ کېږو خو د کافر بادشاه زړه نه خوشحاله، دې پې خوشحالېږي. وی ښه نه خورې؟ وی نه. وی واپس جیل کې واچوه. یو ورځ بیا واپس جیل کې واچول چې راوې ویستل، نظرونه یې خړ پړ و، ځکه چې په سړي 5-6 ورځې لوږه تنده تېرې کړې، د هغه نظر کم ځای لګي. چې رایې وستل، وی ګوره اوس هم درته وایم د ایمان پرېږدی، عیسایان شئ، هر څه دله در کوم چې څه تاسو وایئ، او که نه پرېږدی وجنمه. وی نه پرېږدو ایمان، ګوره پوخ ایمان دی. وی ښه زه اوس ګورم چې پرېږدی او که نه. نو یو دیګ یې د تیلو ګرم کړ، ښه یې وخوټ کو،
او یو مرګری دا عبدالله ابن حذافه د لښکر نه یو مرګری راواغېسته او په هغه تیلو کې لاس پې ولو تړل ورغورځه. تیل دومره ګرم و که نه، دومره ګرم چې دی یې ورغورځه او د خولې نه یې ویشم نه دي تللی او ورغورځولو سره فورا هډوکې او غوښه د یو بل نه جدا شو، دونه ګرم. او بیا بادشاه د روم حکم وکړ بیا اوس د عبدالله له لاس پې وتړه، دی ورغورځو. نو چې ده ته یې لاس پې وتړلې او ورغورځو نو دی په ژړا شو. نو هرقل بادشاه ورته وایي وی ګوره زه خو درته وایم چې دې اور ته ټینګېدل ګران دي که ما خو درته وختي وي نیکبخته هسې دې راباندې ملګري ووجه او ودېسوده راباندې. ګوره ما درته وایم چې دې ته ټینګېدی نه شي، یو یو دغسې ورغورځوم، خو عیسایان شی واپس او ایمان پرېږدی نو پرېږدمه. هغه وی سوال نه پیدا کېږي. حالانکې ردین مسله دا ده الا من اکره وقلبه مطمئن بالایمان، که په یو سړي جبر وشو که نه چې شا به د کفر کلمه وایه خو ړه کې ایماني په ړه کې کافر نه شي نو په خولې ویلی شي په داسې وخت کې. داسې وخت کې که دی ویلي چې ښه ده موږ عیسایان شو نو بلکل د خدای په نسب جرم نو، خو په دې شرط چې په ړه کې ایمان وي لیکن هم نه کوي، دې ته رخصت وي په هغې عمل نه کوي. وی نه پرېږدي ایمان، وی جاړې ولې؟ وی زه خو په دې نه جاړم چې ته به مې اور ته وغورځې اوس به مړ شم، نه په دې نه جاړم. جاړم په دې چې وجود مې ډېر کمزوری شوی، په یو تینګړی راغورځېږم په یو دیکا چې دې اور ته مې وغورځې په یو سیکنډ کې به اوس لوخړه شم او ختم به شم لکه د دغې ملګري. جاړم په دې چې ارمان وجود مې سم غټ وي او زما په دې وجود کې زما د ویښتو عمره ساګانې وي او هره ساه مې د دین او د اسلام او د حضور پاک نه او د خپل رب نه په دغه طریقه قربان کړې وي لکه زما دې ملګري چې قربان کړو، چې سم غټ وجود مې وي او ډېر تکلیف په دې اور کې میلاو شوی او دومره ساګانې وي لکه د ویښتو عمره. هرقل وی یاره د محمد د ملګرو په شان ملګري مې چېرته نه دي لیدلي صلی الله علیه وسلم. دې ته ایمان وایي. وی ښه ده داسې کار دی، ورشه اوبه وله راوړی وڅکئ پې، ورشه خوراک راوړی پې وخورئ، پرېږدم دی خو په یو شرط سره دې ملګرو دې پرېږدم په یو شرط چې زما تندې به ښکلی. عبدالله ابن حذافه ورته وایي زړه خو مې نه کېږي چې د کافر په تندې خپلې شونډې کېږدم، خو ما به پرېږدې که ما د ملګري هم پرېږدې؟ وایي نه ټول ملګري هم در سره پرېږدم، وایي د ملګرو د خاطره به دا کار وکړم چې دا ملګري مې بچ. نو تندې یې وله ښکل کړ او دا یو کم 300 خو یې پکې شهید کړ، دی پرېښوده. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ته پته لګېدلې وه په مدینه منوره کې، هغه په منبر اعلان وکړ وی عبدالله ابن حذافه د خپلو ملګرو د خاطره د روم د کافر بادشاه تندې ښکل کړی دی، په ناخوښ او په نازړې ښکل کړی دی، خو ملګري را خلاص کړل. نو ټول بوزی د مدینې په لار کې به د هغې استقبال کوو او ټول صحابه و مسلمانان به نن مونږ د عبدالله ابن حذافه تندې ښکلو. دا بدل ولا خلاص دې ته ایمان وایي زمارو. الله دې په مونږ کې د ایمان پیدا کړي. په خدای مې دې قسم یې روم زه ډېر پریشان یم په دې ورځو. زمونږ خصوصا په دې کالجونو کې دا څومره هلکان او جینکې دي، شکر دی نیکان هم پکې شته دیندار هم پکې شته، خو ډېره زیاته بې حیایي شروع ده. بیا خصوصا په دې لاهور کې، اسلام آباد کې او په دې کراچۍ کې دومره په دې جینکو کې بې حیایي شروع ده چې د حد نه وته. او رسول الله مبارک حیات ته نیم ایمان ویلی دی، نو چې حیا لاړ ایمان نیم لاړ کړه. بالکل بربنډ جینکې ګرځي. نن مطلقاً زمونږ په دې غټو ښارونو کې پرتوک ختم شوی دی، جینکې په پتلونونو کې ګرځي او په دې پتونانو په دې کونډو باندې کټ لګولي د شلولي قصدن چې دا سرمن تېره دننه نه ښکاري. نری جامې، نری لوپټه، سر سرتور
بالکل دا زمون خو بیا هم لوپټې په سره نن په اسلام آباد او پنډۍ کې او په لاهور او په کراچۍ کې او په دې غټو ښارونو کې د سر نه لوپټه نشته پړونې نشته سرتور سر سټ ښکاري مری ښکاري لاندې خپې ښکاري تاسو لاړ شئ مري ته د سیاحت د ځایونو ته لاړ شئ تاسو به پته ولګي چې حیا لاړه خو ایمان ورسره لاړ ډېر شي ورسره ایمان لاړ کمزوری شو الکانو نه حیا لاړه جنکو نه حیا لاړه او ورسره د دین علاوه دا به پریدو دا بې حیایي په خدای یقین وکړه ما ته مخکې ورځو کې م چا ټیلیفون وکړو خو افسوس دا و چې ما سره هغه وخت لږ بند و ما ته یې موږ له یو یونیورسټي دلته ټایم راکړه د بیان دپاره نو ما چې ته کوم تاریخ یادی نو دا ما وعده کړې ده په دې ځنې موزګه بل ورځ مقرر کړی نو بیا به در سره لاړ شو ما ته مولوي صاحب خامخا را سر راشه مې ویل وی خلک ملحدین شو داسې خلک دي چې اثر نه خدای نه مني نو ما ورته چې دې تاریخ کې نه موزګار ته اوس نور علما راغوښتي دي هغوی دې بیانو کې ما له بله ورځ مقرر کړه او په بله ورځ درشو دا دې پیسه دومره ګنده شی دی چې زموږ خلک یې د ایمان نه خلاص کړ د دین نه خلاص کړ تاسو لینه ستاسو زم په دې زما په خیال زمونږ د تورنګزو په کلي کې به داسې جومات نه پاته چې د شپې ته د سولر شیشې نه پټې شي ته د خدای د کور نه غلا کې دا څه شی دا پوردا ته پټې چې خلک په الله ته ودرېږي او منځونه کوي ته د خدای د کور نه پکې پټې د مسلمانانو ملک یو جومات ته جرنده لګېدلې ده ولې جرنده لګي د کافرو ملک کی جماعت ته جرنده نه لګي او د مسلمان په ملک کی جماعت ته جرنده لګي غلا کوي خلک ولې غلا کوي ولې کوي غلا او د خدای د کور نه ولې غلا کوي د پړه کې دون دا خو د خدای نه غلا کول ته د خدای نه غلا کوي پتا کې دا سوچ نشته جمعه مانځله به خلک راشي دا خلک به سپلای پټي دا د خدای نه نه یریږي دا الله ته ودرېده او سپلای دلته پرېښودی ته به خدای له د قیامت پسه جواب ورکوې چې قیام الله دې رونیسي دی خو ما له راغلی ما ته ودرېد مخامخ او سپېره ته دې سپلی پټوي څوک موټر سایکل پټوي څوک سپلی پټوي سپلی به وروړي په هر جومات کې مخې ته سپلو ډبي دي په دې کې به سپلیک دی ولې به سپلیک دی خلک پټوي ولې دا د هندوستان د سړی هندو راځي چې پټوي نه دا مسلمان پټوي هاي هاي دا څنګه مسلمان دی پته به راته ولګي چې دې ته کمزور ایمان وای دا کمزور ایمان دی دا بې خونده ایمان دی دا زنکدن وخت کې د ټینګې نه دی دا چې کله دې زنکدن شو شیطان درته ودرېږي په خدای قسم چې دا بدن په یو سکنډ کې والوځئ د ایمان نه خلاص به آخرت ته دی دا نشي ټینګېدی دا د چونې رنګ دی په 2 سکنډه کې دله شیطان تباه کوي ایمان کا مضبوط ہے نو اللہ بمانے کہ اللہ میں رب دے ارسل اللہ پلاس کی دے او پہ اختیار کی دے پا وڑو ربونو پسی ومنڈے نوے او ایمان کا مضبوطو الغوار اسلام تبخ پل دین وے دا سر نا ادخلو فی سلم کافا دا سر نا خپو پورے با دا اسلام کے ځان وردن نکے او کچرتے توے چی ما سر دا اسلام و ایمان مضبوط شی و جنت تا دا ما سر لارچی رسول اللہ مبارک بخپل پوخ رسول او مضبوط پیغمبر مانے داغه په تعلیمات او عمل وکړي او که داسې دی نکړله نو ایمان به دی وي خو کمزوري ایمان او دا کمزوري ایمان ممکن ده چې د ځنکدن په کې شیطان راشي او په یو سکنډ کې درنه والوځي دا لوی نعمتونه موږ له خدای راکړی خو دا نعمت به مضبوطو د دې نعمت حفاظت به موږ کوو دا نعمت جاپان کی نشتا ما ہوتا سو تا بار بار ہوئی چی جاپانیان ولی خودکشی کئی او یوازی جاپان نورشا پا امریکہ کے مگورا خودکشی کی گی پا لندن برطانیہ کے خودکشی کی گی پا فراز کے خودکشی کی گی او جاپان خما پا قبل استر گولی چی دا دنیا خودکشی پکی کی گی ولی پکی دا خودکشی کی گی دا ایمان نشتا دا رانا داغی پزلکی نشتا مونږ خو وایو چې زمونږ ایمان دی او چې مونږ مړه شو مونږ له به خدای پاک جنت راکوي زمونږ به خپل الله سره ملاقات کېږي مونږ چې دا څه منځونه کوو دی به خدای اجر او ثواب به راکوي هغوی په ذهن کې دا قصې پیسې نشته وایي دقه ژوند دی بس
چې څونه زر ختم شو خودکشي مو کړه زر به دمه شو ستا پلار به دمه شي چې خودکشي دې وکړه پته به راته ولګي چې وروسته به راسره څه کېږي هغې وې راشه به ډز ورکړه خپل ژوند نه به د دنیا به څه منډې وې او کړاو به کې او دوکانداري به کې او تجارت به کې او زمینداري به کې او نوکرۍ به کې راشه خودکشي وکړه چې خبره خلاصه شي لکه هغه ټیسټ او هغه خوند نشته کم خوند یو سړي چې الوا خوړلې وي د هغه په خوله کې د الوا خوند پروت دی نو چې هغه الوا ته وګوري نو رښتیا واړې ورته کېږي که نه کېږي هر وخت یې ورته اړه کېږي او چې یو سړی الوا د سره ماشوم دی الوا د سره پیژنې نه لیدلې نه ده د هغه ورته اړو زړه نه کېږي دقه رنګې د ایمان خوند مونږ سکلی دی زمونږ زړه ورته کېږي مونږ په ایمان مطمئن یو هغه خلک په خپل ایمان مطمئن نه دي بس د هغې مثال د زناورو دی زناور خپل کار کوي دقه رنګې هغوی هم چې سهار وځي شپږو بجو نه ماښام شپږو بجو پورې خپل کار ښه ټیټ کار کوي نه دروغ نه دوکه اسم پکې نشته د خپل ملک سره ښه مینه لري ښه محبت لري ښه پیسه او ښه موټر او هر څه ورته ډېر دي خو مثال یې داسې دی لکه د ګاڼۍ د غوی د ګاڼۍ غوی چې دی وتړه په ګاڼۍ باندې نو دی به لګوي هغه خپل کار به کوي او چې کله ټیم پوره شو پور راختو کې شي هغه ګنو کې نه اوبو پې وباسې نو غوی به وتړې بس هغوی دقه مثال دی سهار به وځي د دنیا خپله منډه او خپل کار به کوي او مازدیګر به راشي اوده به شي بیا به سهار پاسې او مازدیګر به راشي نه مونځ شته نه روژه شته نه ذکر الله شته نه الله شته نه رسول پېژندل هېڅ هم نشته ژوند دی د زناورو په شانتې دی د ښځو ژوند د زناورو په شان د سړو ژوند د زناورو د ماشومانو ژوند د زناور کار کوي او یا دمه کوي دقسې د هغوی زندګي ده الحمدلله مونږ له چې اسلام او ایمان کم ژوند را کړی دی په خدای مې د قسم ډېر د خوشحالۍ ژوند دی چې د شپې پاسې په دا نیمه شپه کې او 2 رکعته نفل دې وکړل او الله ته دې لاس اوچت کړل لږ دې وجړل خوندلکه شته که پکې نشته پکې سب خوند دی پکې او چې لاس کې د تسبیح راوستې او جومات کې کېناستې او مونځ یې کو الله ته توجه ورکړه په خدای مې د قسم سم خوند دی پکې او چې قرآن شریف ته راواغی او تلاوت ته شروع کړه سم خوند دی پکې افسوس که په دې خوند مونږ پوه شوې الله دې مونږ په دې خوند پوه کړي الله مونږ ته د ایمان لذت وښیي الله د ایمان په خوند هم خدای پوه کړي الله د مونږ په زړه کې ایمان مضبوط کړي پروردګار او د ایمان د زوال نه الله په امن او امان کې وساتي الہ العالمین خدای زمونږ مشران چې کوم مړه دي خدای ته مغفرت نصیب کړي خدای زمونږ بچو ته او مونږ ته د ایمان او د اسلام او د هدایت رڼاګانې راکړي او خدای د ظلم نه او د فتنو او د آفتونو نه په امن او امان کې وساتي